يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لری نه ده چې الله یو وخت ستاسې او هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخښونکی مهربان دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله تاسې له دې خبرې نه منع کوي چې تاسې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب له تاسې سره جنګ نه دی کړی او تاسې له خپلو کورونو څخه نه یې ویستلي. الله عادل کوونکي خوښوي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هغه چې له کومې خبرې نه تاسې منع کوي هغه دا ده چې تاسې له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسې سره د دین په معامله کې جنګېدلي دي او تاسې له خپلو کورونو نه ویستلي یې او ستاسې په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړی دی. له هغو سره چې کوم کسان دوستي وکړي همغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ای مؤمنانو کله چې مؤمنې ښځې هجرت وکړي تاسې ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. بیا کله چې تاسې ته معلومه شي چې هغوی مؤمنې دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مه لیږئ. نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغوی لپاره روا دي. د هغو کافرو میړونو چې کوم مهر هغو ته ورکړی وو هغه هغو ته بیرته ورکړئ او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته کله چې تاسې د هغو مهر هغو ته ورکړئ او تاسې په خپله هم کافرې ښځې په خپله نکاح کې مه ساتئ. کوم مهر چې تاسې خپلو کافرو میرمنو ته ورکړی وو هغه تاسې بیرته وغواړئ او کوم مهر چې کافرانو خپلو میرمنو ته ورکړی وو هغوی دې هغه بیرته وغواړي. دا د الله حکم دی هغه ستاسې ترمنځ فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. او که ستاسې د کافرو میرمنو له مهرونو څخه یو څه تاسې ته له کافرانو څخه بیرته په لاس در نشي او بیا ستاسې وار راشي نو د کومو خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغومره څه ورکړئ چې د هغو له ورکړو مهرونو سره برابر وي او له هغه خدای نه ویریدونکي واوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی.
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ای پیغمبره کله چې تا ته مؤمنې ښځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې وعده وکړي چې هغوی به له الله سره کوم شی نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وژني، د خپلو لاسونو پښو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي، یعنی هغه ماشوم د خپل میړه ته نه منسوبوي چې په نامشروع توګه له بل چا څخه زیږولی وي، او په کوم معروف کار کې به ستا نافرماني نه کوي، له هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه، په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ای مؤمنانو، هغه خلق دوستان منیسي چې الله ورباندې غضب کړی دی، چې له آخرت نه داسې ناامیده دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران ناامیده دي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.